په پیل کې به راشم د رسنۍ په اړه به یو څو خبرې وکړم که څه هم رسنۍ اوس هر کس یو رسنۍ ګرځېدلې ده او هر څوک چې ګوري په جب کې رسنۍ ده خو کارول یې مهمه برخه ده چې څنګه باید وکارول شي د کم ځای نه باید پیل وکړو او کم ځای ته لاړ شو که اول د رسنۍ تاریخچې ته لږ زره نظر وکړو موږ که وګورو نو تاریخچې ته لاړ شو د دې نه وړاندې یو څه به موږ داسې لیږل چې هغه به په څه کې وو که لږ وړاندې لاړ شو همت صاحب ډاکټر صاحب دلته ناست دي دوی مشران دي دوی به په کاسټ کې یو څه لیږل پیتاوه ورته ډېر خلکو پیتا ویلې په دې کې لیږل خو اوس رسنۍ دومره عادي شوي او دومره نږدې شوي او دومره هغه ته خلکو ته یو اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې ډېر کم وخت او په عصري شکل باندې یو چا ته رسیږي مارسل په نامه یو کس دی چې د رسنیو باندې تحقیق کړی هغه وایي هر هغه څه هر هغه وسیله او هر هغه کړنه چې روابط ټینګوي هغه څه دی هغه ته موږ رسنۍ ویلی شو روابط چې ټینګوي هغې ته موږ رسنۍ ویلی شو نو دلته راځم خبرې اوږدې نشي رانم د باران پلس په کارونو باندې به هم راشم باران پلس 2 کاله وړاندې په کار پیل کړی دی او دلته یې لکه څنګه چې خپله معیار صاحب یاده وکړله ډېر کسان دلته روزنه د کړې ده پر همدې ځای پر همدغه ځای زه ورسره راغلی یم دلته زما سره یې مشوره کړې ده هر وخت او ډېری کسانو ته د کار زمینه چې اوس مساعده شوې ده او کار کوي په ډېری ځایونو کې زه خپله پیژنم د همدې باران پلس له وجې دوی مایک سره اشنا شوي دي خبرو سره اشنا شوي دي د سکرپټ سره اشنا شوي دي چې څه باید راواخلو څه باید ورکړو چاته او څه باید ورسوو هغه څه و چې په باران پلس کې دلته زده کړي دي یوازې دا نه چې باران پلس دا کار ترسره کړی دی چې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې ده چې څوک څنګه نطاقي یا د ژورنالیزم برخه وټاکي ترڅنګ د پوهنتون په سطحو باندې د کورسونو په سطحه باندې ډېری کسان دلته معرفي شوي دي باران پلس له ادارې د خوا نه چې تفاهمونه شوي دي خلکو سره په دې دلیل باندې خلک معرفي شوي یا په وړیا او یا هم په ډېر کم تخفیف فیس باندې ورغلي دي او په یا پوهنتون او یا په کورسونو کې زده کړې ترسره شوي دي د ډیرو کونډو یتیمانو نورو سره باران پلس معیار صاحب خپله د دې مشر دی دی تللی دي او خلکو ته په یو نوع باندې مرسته راټوله کړې ده او هغه هغه خلکو ته اړمنو کسانو ته رسولې ده په تېره روژه کې هم دغه کار ترسره شوی دی زه د دې شاهد یم او ما سره په دا خبرې شریکې شوي دي د دوی چې دا څنګه موږ ورسوو څه رقم ته یې ورسوو چا ته یې ورسوو په څه ډول یې ورسوو دا هغه کارونه دي چې د معیار صاحب په کمه موده کې هغه کړي دي زه نه وایم چې معیار صاحب ته زه وایم چې دا دې کړي دي ډېر دي کړي دي هېڅ وخت کې زه دا خبره ورته نه کوم په دې نه کوم چې دی په همدې باندې اتکا کوي چې همدا کار مې کړی دی راځه همدغې باندې به زه مخته ځم نه معیار صاحب ته ډېر اوږد مزل پکار دی دلته لږ مزل درته نه دی پکار چې زه تا ته ووایم چې تا ته لږ مزل پکار دی او ته همدا کړي دي پر همدې ته اتکا وکړه ودرېږه همدې ځای کې نه زه وایم چې معیار صاحب تر اوسه تا په دې ځای کې هغه چې وایي په خاروار کې دې موټی نه دی اخیستی ځکه رسنۍ ډېره اوږده ده او رسنۍ لا تر اوسه پورې تا د رسنۍ ډېر کارونه لا نه دي طی کړي چې ته ورته لاړ شي باید دا پر مخ باندې ویسي بل د رسنۍ زیاتره یوټیوبران دي څوک د نه خفه کېدی شي دلته نور کسان هم د یوټیوب برخې ویني هر څه خپروي خو ما تر اوسه پورې د باران پلس کې هر هغه څه نه دي لیدلي چې په هغې کې زمونږ دود کلتور عنعنات اسلام او همدا شان هغه څه چې موږ او تاسې په یو کورنۍ کې ونشو کولی چې پلي وکړو چاته او وایي چې په هغې باندې وشرمېږو دا څه ما په باران پلس کې نه دي لیدلي زه تعقیبوم او که کوم څه پکې داسې یو ذره هم وینم ورته یم چې معیار صاحب دغه څه نه دي وړ زموږ او ستاسو د ټولنې دا ترېنه حسب کا او هغه کار ترسره شوی دی یو ښه ښېګڼه یې دا ده چې زما هغه خبره چې ما ورته کړې ده هغه د عملي کړې ده ځکه چې ده ته زیان رسوي ټولنې ته زیان رسوي مثبت باید لاړ شي په باران پلس کې ما مثبتوالی لیدلی دی همدا یې مثبتوالی دی چې دی د ټولنې دغسې قشرونه راټولوي د هغې سره په ټولو یوازې ما سره نه چې دا مشوره ترسره شوې ده دلته استاذ ناست دی د استاذ سره مشوره شوې ده همدا شان نورو کسانو سره مشوره شوې ده که دغه هر څه دی کوي دی په مشوره یو چا سره ترسره کوي هر څه په مشوره چې وشي وای کار چې په سلا وي هغه بې بلا وي نو تل دی هڅه کړې ده چې په څه وکړي په مشوره باندې کار وکړي او مثبت کار مخته یوسي تر اوسه یې مثبت دی کار خو لا د بریالیتوب په هیله لا دې ګړندی شي او مخته دې لاړ شي یو څه چې بیا هم وایم په تېره مشاعره کې فکر کوم په لومړۍ مشاعره کې مې دا خبره کړې وم هغه دا ده چې د شهرت تږی به نه کېږي شهرت په 2 ډوله لاسته راځي چې یو منفي دی یو مثبت دی خو هغه شهرت چې د مثبت دی هغې سره محبوبیت تړلی دی
که غواړې چې محبوبیت ترلاسه کړې نو هغه مثبت شهرت به ته ترلاسه کوې خو دلته به ته څه کوې زجر وینې هیڅ وخت کې به ته دا هڅه نه کوې چې زه وایې چې زه به زر ځمه مخ ته که زر لاړلې زر ولیږي که زر مخ ته لاړلې زر به ولیږي خو که مثبت ځي سختې به ګالې بدبختې به ګالې نیوکه سره به مخ کېږي دومره تا سره به ډېرې خبرې رامنځته کېږي خو ته به څه کېږي بیا به د خلکو په زړونو کې ځای نیسي او هېڅکله به تا سره څوک دا خبره در سره نه کوي چې تا ته ووایي چې باران پلس هغه څه و چې موږ ته یې منفي لاره انتخاب کړله خو بیا دې هم بریالیتوب او دریم کال ته د راتګ دی مبارکي درته وایم بیا هم له تاسو ټولو مننه ډېره زیاته